ټول سیستم په دې کې ملوث دی او لګیا دي هغه ثبوتونه ختموي په دې وایي چې دلته مدعي راغلی دی او دننه په دې هلک باندې ډز کړی دی وژلی دی. مونږ یو چې د هغې مونږ ته تاسو ریکارډینګ وکړو. تاسو به دلته د دې ځای نه واله د دننه اخره پورې کیمرې لګېدلې دي او دا ریکارډینګ د مونږ ته ښکاره شي. بس صحیح ده، مونږ خپل مړی اوچته وکړو. او اوس خبر شاملو له مردان څخه. د مردان په صدر تاڼه کې یو پولیس چارواکي قانون په لاس کې اخیستلی او ملزم یې په تفتیشي کمره کې دننه په ډزو وژلی. بلخوا د مومند لویې جرګې په ضلعي صدر یارخان مومند د دغه احتجاج په وخت قاتلانه حمله هم شوې ده. تفصیلات د انډس نیوز نیټورک خیبر پښتونخوا بیورو چیف او سینئر صحافي واجد خان هوتی نه. جی واجد خان هوتی تفصیلات راکړئ. بالکل حبیب الله همدرد، دا یو ډېره عجیبه شان واقعه او حادثه مخې ته راغلې ده. څه دارنګه ده چې په چمتار ګلیباغ نه را دې خوا چمتار بکري بانډه کې تېر ورځ یو کس وژلی شو چې د هغه نوم حماد و. د هغه دعوه چې ده نو هغه په مشال نومې کس وشوله. مشال ملزم چې کله گرفتار شو نو د انویسټیګیشن یم تفتیشي عمل دپاره صدر تاڼې ته راوستی شو. په دغه دوران کې ملزم مشال د هغه نه تفتیشي عمل روانو چې دې دوران کې یو پولیس اهلکار مقامي ذرایع دا وایي چې عمران نومې پولیس اهلکار په دغه ملزم باندې ناتاره ډزې وکړلې او دغه مړ کړی دی، یعنې په حق رسېدلی دی دغه ډزو له امله. لهذا ملزم په تاڼه کې دننه وژلی شوی دی او د تفتیشي عمل په وخت باندې وژلی شوی دی. مقامي ذرایع دا وایي چې کم کس په ملزم مشال باندې ډزې کړي دي دغه کس د پولیسو اهلکار و. دې نه علاوه تاسو دا ووایم چې دا یو ډېره عجیبه شان حادثه وه. په دې باندې دا ده چې د مومند لویې جرګې چې کوم مشران وو نو هغوی د هغه خلکو ترمنځ شو دواړه ډلې چې دي نو هغوی یو بل ته مخامخ وي. خو دا ده چې په دغه دوران کې د مړی چې دی د مشال ملزم د ده د مړی په سړک د پاسه کېښودی شو او احتجاجن دغه خلکو احتجاج شروع کو. دې دوران کې د پولیس اهلکار موجود او د اصلاحي امن اصلاحي جرګې مشر چې دی هغه هم موجود و. دې نه علاوه د مومند لویې جرګې مشران چې دي چې پای کې ډاکټر سربلن خان او صدر چې کوم دی د یارخان مومند هغه موجود و. دغه احتجاج دوران کې د تحصیل صدر چې د مومند لویې جرګې مراد خان هغه هم موجود و. تاسو دا وایم چې د دغه احتجاج د ختمولو دپاره پولیسو هم کوشش کوو چې دغه کس چې کوم دی نو دا کسان د احتجاج ختم کړي. احتجاج د مذاکراتو نه پس ختم شو. خو دا ده چې په دې دوران کې په یارخان مومند کوم چې د مومند لویې جرګې مشر دی په هغه باندې مقامی دغه احتجاج کوونکو حمله وکړه قاتلانه. لهذا پولیسو او مقامی ځینې خلکو چې دي نو هغوی یارخان مومند د دغه ځای نه اوښکه او هغه به دا ووایم چې د دغې حملې نه بچ کړی شو. په دې دوران کې د مشرانو دا وینا وه د مومند لویې جرګې چې دواړه طرفین ته ماشومان بچي وژلي شوي دي او دا یو حادثاتي کار او یو داسې عجیبه عمل وشو چې لکه داسې نوعیت عمل یا داسې نوعیت جرم چته نه دی شوی. دا د دواړو ماشومانو ترمنځ شخړه د یو څو ورځو نه را روانه وه چې پای کې د مشال باندې دا دعوه وشوه چې د حماد نومې کس وژلی دی. لهذا د دې دواړو ډلو ترمنځ دا پیښه مخې ته راغله چې دغه مشال بیا د تاڼې دننه وژلی شوی دی. احتجاج په وخت باندې مقامي خلکو چې پای کې د امن اصلاحي جرګې مشر حمید صافي موجود او د سره سره د مومند لویې جرګې چې کوم د تحصیل مشر د مراد خان مومند او بانی محمد لویې جرګه ډاکټر سربلن خان او د سره سره یارخان مومند کوم چې د مومند لویې جرګې مشر هغوی موجود او هغوی د احتجاج ختم کو. خو په یارخان مومند باندې قاتلانه حمله وشوله او مقامي خلکو پولیسو هغه بچ کړی دی. دې نه علاوه تاسو دا ووایم چې دا چونکې د یو غون قوم ترمنځ د دوو ډلو خفګان دی، لهذا دغه مشران پکې ترمنځ دي او دغه ملزم چې نوم یې عمران دی د هغوی خلاف اف آی آر درج کړی شوی دی او دغه ملزم په موقع باندې گرفتار کړی شوی هم دی. دې دوران کې ډي پی او مسعود احمد بنگش دی هغه په احکاماتو باندې 3 پولیس اهلکار او عمران کم چې د کم د لاسه چې د ماشوم وژلی شوی دی دا 3 ونه د خپل نوکرینه معطل کړي دي.
جی ډیره مننه واجد خان هوتی موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو دا هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نتورک د ټولو اواز د علاقائی ملکی او نړیوال نیوز تر ټولو لوی چینل انډس نیوز نتورک د ټولو